په دې روژه کې زما عزتمندو صلات تسبیح مونځ یو ځل خامخا وکړئ. صلات تسبیح مونځ پیغمبر علیه السلام خپل تره مبارک ته فرمایي چې زه تاله یو گفت در کومه، زه تاله یو ډېر غوره شی در کومه. وایي څه غوره شی دی او څه ګفت دی؟ الله رسول مبارک ورته فرمایي صلات تسبیح مونځ. ای زما تره جانه که وستی کیږي روزانه کوه، که وستی نه کیږي هفته کې یو ځل وکړه. زما محترم هفته کې نشي کولی، میاشت کې یو ځل وکړه، کال کې وکړه یو ځل، ټول عمر کې یو ځل خو وکړه، ټول عمر کې یو ځل وکړه. زما محترمو پر رب کعبه قسم چا چې یو ځل صلات تسبیح مونځ وکړو د دې به الله پاک مخکې رستني زاړه نوي ټول ګناهونه به الله معاف کړي، کبیره صغیره ټول پکې را ټول به الله معاف کړي. یو ځل صلات تسبیح مونځ. طریقه څه ده؟ څلور رکعات نفلو دپاره به نیت وتړي، څلور رکعات نفلو دپاره. زما عزتمندو په هر رکعت کې به 75 ځل به سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. دا دی قاری صاحب، دا به زما عزت دې ځای پورې. یو روایت کې ولا حول ولا قوة الا بالله، خدا سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر دې ځای پورې ګوره نیت یې وتړو الله اکبر. صحیح شو؟ نیت سبحانک اللهم تر ولا اله غیرک پورې دې ځای کې به 15 ځل دغه ووایې سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. ټیک شو؟ دې نه پس بسم الله الرحمن الرحیم سورة فاتحه سورت چې کله رکوع ته ښکته کېږي بیا به 10 ځل ووایې. څو ځل به ووایې؟ 15 او 10 څو شو؟ 25. بیا چې کله زما عزتمند رکوع ته کوز شوي سبحان ربی العظیم دې 3 پیره وویلې، دې نه پس به بیا 10 ځل ووایې. څو شو؟ 35. بیا زما عزتمندو رکوع نه اوچتېږي سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد بیا به 10 ځل ووایې. څو شو؟ 45. بیا زما عزتمندو سجدې له لاړې په سجده کې سبحان ربی الاعلی دې 3 پیره ووایې، دې نه پس به بیا 10 ځل ووایې. څو شو؟ بیا چې کوم دی پاڅېدلې د سجدې نه دواړو سجدو په منځ کې دا چې کومه ناسته ده په دې ځای کې به 10 ځل ووایې. څو شو؟ بیا سجدې له لاړې بیا به 10 ځل ووایې. څو شو؟ 75. همدغه شان په هر رکعت کې به 75 ځل برابرې. نو دا په څلور رکعتو کې څو ځل شي؟ 300. څو ځل به شي؟ 300. کو به انشاءالله ټول یو ځل خامخا وکړئ، د الله د رضا دپاره وکړئ. انشاءالله د هغې نه پس دعا وغواړه، هره دعا به دې الله قبلوي. کو به انشاءالله